خیبر پښتونخوا کې د پیو د فارمونو مالکان وایي د هیواد په کچه د کرونا وبا خورېدو وروستو لګولې شوي لاکډاون له امله د نورو کاروبارونو په څیر د دې کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی دی. دی وایي دغه مودې دوران که یو خوا پی نه خرڅېدل نو بل خوا څاروو ته هم مناسب خوراک نه میلاوېدو سره د پیو پیداوار کم شوی دی. د ملکن ډیویژن هریچند سیمه کې د څاروو د پیو د فارم مالک محمد عالم ویډیو ته وویل لاکډاون له وجې دی نشو کولی چې دکاندارانو او هوټلونو ته یې پی ورکړی وي کوم به چې دینه روزانه ضایع کېدل. د میخو پیو دا 130 روپۍ کیلو باندې موږ حسابول یو کیلو چې لاکډاون راغلی نو بیا څه په 80 لاړو څه په 70 لاړو حالانکې دا 2 میاشتې خو خرڅېدل هم نه خو بیا د هغې د وجې اوس چې کوم خرڅېږي تقریبا په دې روژه کې نو دا په 100 روپۍ باندې کیلو خرڅېږي نو دا تقریبا 2 میاشتې زمونږ 52-53 هزار روپۍ ډیلی زمونږ تاوان شوی. د پیو د فارمونو د اتحادیې د شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا کې رجسټر شوي 4.5 پورې د پیو فارمونه شتون لري. د ضلع مردان شیرګل سیمه کې د پیو د فارم یو بل مالک شکیل ارشد وایي د لاکډاون له امله دی نشو کولی چې څاروو ته یې مناسب خوراک پوره کړی وي او د هغې وجې نه څاروو د پیو پیداوار کم کړی دی چې اثر یې د دې په مجموعي ګټه پرېوځي. تقریبا زما برابر فارم دی جی دا 90 څارو د دې 40,000 روپۍ ډیلی چارجز دي او دې ته لکه د بوسو د بورې د ونډې د پیډ د کلو د رپانو ضروریات چې کومو نو هغې کې زیات رکاوټ د ترانسپورټ په وجه چې نه به رارسېدل. زمونږ د ډیلی کم انکم چې د پیو نو هغه 700 لیټرو زما د فارم جي د لاکډاون په وجه هغه 400 لیټر له اوس راغلی دی چې کوم نقصان شوی هغه اوس هم روان دی کېږي او دا به لا دا سلسله روانه وي. د فارمونو مالکان دا هم وایي چې د کرونا وبا خورېدو سره د څاروو د ونډې بوسو کل او نور خوراکونو او داروګانو قیمتونه هم سیوا شوي دي. د پیو د فارمونو د اتحادیې مشر محمد آصف آوان وایي د خیبر پښتونخوا د لایو سټاک محکمې مشر د دې په وینا د فارمونو مالکانو سره مالی مرستو کولو په اړه د صوبې اعلی وزیر ته تجویزونه وړاندې کړي دي. نو هغه بیا یو پروپوزل سی ایم سیپ ته جوړ کو چې د ونډې په مت کې د لیبر کاست په مت کې او نورم سپکې هغه اچولې دي نو تقریبا 2.5 ارب روپو پروجیکټ هغه جوړ کو یو پروپوزل نو هغه سی ایم سیپ ته وړاندې کړی دی خو اوس پورې لا هغه باندې سی ایم سیپ څه حکم نه دی ورکړی. د اتحادیې د اندازې تر مخه یوازې د صوبې سرخار پیښور کې روزانه 2.5 لکه لیټره پی پیدا کیږي ولې بیا هم د ښار د وګړو د ضرورت پوره کولو لپاره 1.5 لکه لیټره پی د صوبه پنجاب نه راوړلی شي. یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کرونا وبا په مهال د شوي لاکډاون نه متاثره شوو کاروبارونو جاج اخیستو دپاره ټاسک فورس تشکیل کړی دی کوم چې په دې اړه صوبایي حکومت ته معلومات او مشورې ورکوي. عبدالرزاق ویډیو پیښور.